Welcome Afghan World Education YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالبصیر زلان ورور پوښتنه کړې وه استاذه وایي څنګه کولی شو چې په فوټوشاپ کې موږ خپل عکس جوړ کړو یعنې پروفیشنل. زه به تاسو ته دا طریقه وښیم. دا زما عکس دی خو عکس باستلی دی خو داسې ګورې فلش ما سره نه دی وهلی لږ تور دی. دا موږ څنګه کولی شو فوټوشاپ کې تنظیم کړو. ګورې داغونه شته دي زما په مخ باندې. دا څنګه موږ جوړولی شو. په دې باندې به رایټ کلیک وکړئ. رایټ کلیک نه بعد open with Adobe Photoshop. سمه ده. کله د شو دلته به موږ سره اوس Adobe Photoshop اوپن کیږي. عکس چې ما سره کله راغی ته همیشه ته کله چې عکس ایډیټ کوې اول موږ د مخ نه شروع کوو پوه شوې. الټ او سکرولر چې کله وهې موږ سره دا زوم کیږي. کله چې سپیس نیسې موږ سره سپیس په واسطه د خوا تا خواته کولی شو. د موس څخه لیفت بټن سمه ده د خوا تا خواته کولی شو. اول زه راځم خپل د مخ جوړوم کوم هغه ساحو کې چې داغونه دي داغونه زه له منځه وړم. سمه ده. کله چې د چا په مخ باندې دانې هغه موږ څنګه له منځه ویسو یا یو تور ساحه دغه ساحه ګورې. زه راځم کوم ټول ته راځم اول قدم کې زه دې ټول ته راځم. دې نوم موږ سره چیرې ده بغل کې چې ته معمولي ماوس د خوا ته راوړې دې ساحې بغل کې پوه شې. دې سره لیکلی دی نوم یې درته لیکې سپورټ هیلینګ برش ټول. دې شارټکټ موږ سره جا ده. د جا په واسطه هم ته کولی شې راشې. دې باندې به لیفت کلیک وهئ. لیفت کلیک نه بعد به ټول به انتخاب کړئ. لیفت کلیک ووهه دا ما سره انتخاب شو. کله چې ته د عکس سیټینګ کوې کله چې ته عکس جوړی پوه شې عکس ایډیټ کوې مکمل ته زوم څخه ډېر کار اخله. سمه ده. دغه ساحه ګورې را سره دا ساحه دې سره وګوره. کله چې دې ساحې څخه القه تاوه کړله دا به لیفت کلیک د موس څخه ونیسئ. دغه پاک ځای ته ویسه. دا ځای موږ سره پاکېږي. وګوره هغه ځایونه کې چې داغونه دي هغه به داسې په دې ترتیب لیفت کلیک به وکړې. دې نه بعد به دلته ویسئ. همدغه ساحه ګورې را سره دا دلته داغ دی. دا داغ ساحې په دغه طریقه له منځه وړو. سمه ده. دې نه بعد دا دلته ویسه. هر هغه ساحو کې چې داغونه دي هغه موږ له منځه وړو. وګوره دغلته ما سره داغ دی. دغلته راشه همدغسې دغه ساحې کې په دې طریقې ته کولی شې. نور کوم هلته چې داغونه دي ته خپله وګوره. دغه ساحې کې وګوره ما سره داغ دی. یعنې په دغه طریقې موږ دا داغونه له منځه وړلی شو. سمه ده. دې نه بعد وګوره دا سلیکټ موږ د کنټرول ډي په واسطه هم له منځه وړلی شو سلیکشن. سمه ده. نور عکس خو ما سره دلته مکمل جوړ شو. سمه ده. زه دا غواړم چې بیا پي ان جي ته تبدیل کړم. اول زه دا عکس مکمل جوړ کړم. اوس زه غواړم چې د مخ صفحې وکړم. د ډاچ ټول څخه مونږ کار اخلو. مونږ سره شارټکټ او ده دا مونږ سره لیفت کلیک رایټ کلیک ووهه مونږ سره تار دا ډاچ ټول چې دی مونږ سره راځي. دی باندې به لیفت کلیک ووهئ مونږ سره انتخابېږي. دا به عکس به زوم کې. سمه ده. زمونږ برس کوم سایز چې دی مونږ سره برس دې څخه د برس شکل انتخابوي په کوم شکل باندې مونږ سره یې. سمه ده. دغه ډیزاین ما سره سمه ده. دلته وګوره ګورې عکس ما سره د دې په واسطه موږ عکس سپینولی شو. سمه ده. متوجه خواستې که نه. خو زه بیخي دا کنټرول زیډ وهمه بېرته دې لږ نور هم تقریبا یا 15 18 ما سره صحیح ده. دې سایز غټو که نه د موس کلسر چې کوم دی دا سایز ته کولی شئ رایټ کلیک ووهئ دا موږ سره دې څخه غټېږي. سمه ده. او شارټکټ یې موږ سره د کیبورډ څخه بریکټ دی. بریکټ قوس موږ سره ده. سمه ده. وګوره ساحه به داسې ونیسئ. د دې په واسطه ته کولی شئ چې مخ دې صحیح کړي. خو زه نه غواړم. زه تاسو ته ډایرکټ طریقه یې ښیم. په یو څو دقیقو کې ته مکمل خپل عکس جوړ کړو. یعنې کله چې ته بک ځې که نه کنټرول الټ زیډ ووهه موږ سره بک ځي. ګوره مکمل خپل عادي حالت ته ما سره راغی. زه غواړم چې ډایرکټ ما سره د عکس نور جوړ شي. سمه ده. ډېر پکې لاس نه وهمه. کنټرول ایم به ووهې. کله چې کنټرول ایم ووهه وګوره تغییرات وګوره. دې څخه ته کولی شې چې عکس تور کړې سپین کې او تغییرات پکې راوړې. سمه ده. دې څخه موږ کولی شو ډېر په اسانۍ تغییرات راوړو. ښه عکس ته ګوره چې هر ډیزاین تا سره ښایسته ښکاره کېده مسخت. دغه عکس ما سره برابر هم شو یو څه ناڅه. دې نه بعد ته وهئ کنټرول ایل. کنټرول ایل د چې ووهه لږ هم دلته ته به دغې ساحې څخه وګوره ترتیبات بیا جوړ کړې. ګورې سپین او تور دې څخه تغییرات هم جوړېږي. متوجه خواستې. سمه ده. په دغه اسانه طریقې موږ ډېر زر خپل عکس ډېر زر جوړولی شو. ته به یو کار بل دلته وکړې. ښه کنټرول شفت ای به ووهې. سمه ده. کله زه چې ووهم وګوره د دې تغییرات زه تاسو ته ښیم. دا بیخي موږ سره ډېر کار کوي. سمه ده. دا دوه ساحې وګوره ما سره مکمل دا ډېر کار کوي را سره. فرق وګوره دغې ځای څخه به ته دا جوړی. ښه عکسونه دلته مکمل موږ سره دا کار کوي. دا هلته چې راغلی دغه هلته به ته ګورې چې کوم
حالت کې موږ سره زمونږ عکس پروفیشنل او ښایسته ښکاري. وګوره دا عکس وګوره دغه په واسطه بیخي موږ ډېر ښایسته عکس جوړولی شو. کله چې موږ سره جوړ شو دې نه بعد به ته اوکې ووهې. اوکې دې چې ووهلې ډایرکټ موږ سره تغیرات راځي. زما عکس دومره راغی خو زما عکس دومره غټ په کار نه دی. فعلا زه عکس خپل کرپ کومه. دلته به راشئ کرپ آپشن ته مکمل دومره زه غواړم چې ما سره د عکس کرپ شي. دومره انټر به ووهې عکس ما اکثره کرپ شو. ښه بس په دغه اسانه طریقې موږ کولی شو خپل عکس جوړ کړو په یو څو دقیقو کې. که چیرې کومه پوښتنه لرئ راته یې په کمنټ کې ولیکئ. صرف کولو طریقه باندې خو پوهیږئ. فایل ته به راشئ، فایل نه بعد به سیف ته راشئ. ته کولی شئ کنټرول اس باندې هم سیف کړئ او سیف اس. زه سیف اس کوم راځم ډایرکټ ډسکټاپ په سر دی ماته سیف شي د خان په نوم ته به ته ورته انتخاب کړې فارمیټ جی پی جي به ورته دلته انتخاب کړې انټر ووهئ یا سیف باندې به کلیک وکړې. کوالټي باندې دې وشي ما سره های کوالټي سمه ده دومره مکمل کوالټي های اوکې ووهئ ما سره عکس ثبتېږي. زما عکس دغه دی سمه ده. دا ما سره دې عکس ما ایډیټ وکړ چې څومره پکې لاس وایي ته هغومره عکس ښایسته کولی شئ. سمه ده. دا فقط چټپټي ما فقط د مخ ایډیټ مې فقط تاسو ته وښوده. دې کې خو نور ټولونه هم دي دا ګیره چې مکمل جوړه ویښته بیرته جوړه. سمه ده. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان ښه ورځ ولرئ.